دوی ته چې کله پیسې او ډالر ور ختم شي بیا د پښتنو وینه توی کی ما ته هغه د دریانیل خبره را یاده شي چې هر کال به وایي خبره کیږي چې هر کال به په دریانیل جوش به واخست مستی به یې کوله بیا به چې یو انسان ور حلال کو بیا به یې مستی کمه شوله دا خلکو ته هم هر ځل چې د ډالرو ضرورت شي زمونږ وینې ورته تویې کي هغه د دریانیل کیسه یې ځنې جوړه کړې ده محترمو لا خو د تیر جنګ اثرات پاتې دي لا خو اوس هم په ډېرو هسپتالونو او په ډېرو سکولونو کې فوجیان اوسېږي د څه دپاره اوسېږي د خدای دلته کیلې جوړې کړي دي کیمپونه یې جوړ کړي دي کامي ځمکو باندې قبضې کوي او خبره کوي چې موږ امن راولو سړیه چې تا په دې خاوره قدم کېښودو دومره سپېره قدم و چې د هغې ورځې نه د امن موږ زقل نه ولیدو چې امن ته شو ته د څه دپاره پروت یې دلته زموږ د ملکانو کیسه وشوله زه یې توهین نه کومه هر څه چې دي په دې خاوره زموږ کلک مخالف چې وي چې پښتون وي موږ د هغه خیر غواړو حمایتي خو ته څه کوې خو یو خبره کوم دوی د پوښتنه ځنې وکړي چې په دې خاوره باندې دومره لوی تعداد باندې دا سیکورټي فورسز څه کوي